ماضي سکته څه ته وایي؟ ماضي سکته اکثرا وخت داسې پایلې لري چې د بدن یوه برخه له کاره لویږي. خو آیا بدن مخکې له دې د خبرداری کوم سیګنل ورکوي؟ ماضي سکته په هر چا په هر ځای او هر عمر کې رامنځته کیدلی شي، که څه هم د ماضي سکتې نښې نښانې مخکې له مخکې لیدل کیږي، لکه د لاس او پښې نیمه بې حسه کیدل، د ژبې بندوالی، د مخ د نیمې برخې د عضلاتو فلج کیدل دي. خو کیدای شي په ځینو اشخاصو باندې په ډېر شدت سره حمله وکړي چې کله نه کله د هغه په نښانو سړی نه پوهیږي چې په حقیقت کې هغه د ماضي سکتې لامل شوی دی او که نه. د ماضي سکته په دوه ډوله ده. 80% په هغه اشخاصو کې د ماضي سکته رامنځته کیږي چې دماغو ته تللي رګونه د بندېدو له امله رامنځته کیږي. یعنې په سر کې د کوم رګونه چې دماغو ته تللي دي هغه بند شي. د هغه بندېدو له امله د دماغو کومه برخه چې د دوی رګونو په واسطه تعصیبیږي هغه ته وینه په سم ډول ونه رسیږي، د هغه دماغو هغه برخه د سقط سبب وګرځي چې دې ته دماغي سکته وایي. دوهم ډول یې د دماغو په داخل کې د رګونو د څیرې کیدو له امله رامنځته کیږي. کله چې د دماغ په داخل کې رګونه څیرې شي نو په دماغ په داخل کې خونریزي رامنځته کیږي چې د دې خونریزۍ له امله د دماغ برخه چې د کوم رګ په واسطه تعصیب شوې ده، څیرې شوې رګ په واسطه هغه برخه سقط کیږي چې د دې له امله هم دماغي سکته رامنځته کیږي. د دماغي سکتې نه یو پر درې برخه ناروغان د یوې ورځې څخه تر بلې ورځې پورې بد کیږي، یعنې دوی باندې خطر پیدا کوي. په صنعتي هیوادونو کې دا دریمه ناروغي ده چې د مړینې زیات سبب ګرځي. دغه ناروغي اکثره وخت د شکر، روحي فشارونو، چاغوالي او د سګرټ څکولو په نتیجه کې رامنځته کیږي. دا ناروغي په نړۍ کې اوس ډیره عامه شوې ده، خو نارینه د خپل عمر په 70 کلنۍ کې په دې ناروغۍ اخته کیدای شي، خو ښځې د عمر په 75 کلنۍ په دې ناروغۍ اخته کیدای شي. خو کوچنیان او نوي ځوانان د دې ناروغۍ د ګواښ سره هم مخامخ وي. د فزیکي بدلون په وجه هره ماضي سکته په ژوند کې سخت بدلون رامنځته کولی شي. د دې درملنه هم ډیره سخته ده. په ډیر سخت حالت کې کیدای شي ناروغ د ژوند تر پایه فلج پاتې شي. ممکن ګونګ وي، یعنی خبرو د کولو توان ولري او نورو ته محتاج پاتې شي. همدارنګه یو شخص که چیرې عادي ماضي سکتې سره مخامخ شي نو باید په خپل ژوند کې غذایي رژیم کې تغیرات راولي، تمرین یعنی سپورت وکړي او د امکان په صورت کې سټرس یا روحي فشار راکم کړي.